یوه شپه سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه په ډیر ژور خوب کې ویده و چې ناڅاپه یې سترګې کولاو شوې او بیا یې ډیر زیات کوښښونه وکړل خو خوب ورله ورنه راغی. سلطان سوچ وکړو چې څوک غریب یا فقیر وږی دی یا ورته ضرور څه تکلیف دی، ما له ځکه خوب نه راځي. د محل نوکرانو ته یې حکم وکړو چې د محل نه غیر چاپیره وګورئ چې څوک غریب یا فقیر ته څه مسله ده. نوکرانو د محل نه غیر چاپیره وکتل خو څوک هم میلاو نه شو. سلطان ته یې وویل چې بادشاه سلامت څوک هم نشته. سلطان بیا د خوب کوښښونه وکړل خو خوب ورله ورنه راغی او بیا یې نوکرانو ته حکم وکړو چې د محل غیر چاپیره وګورئ چې چا غریب یا فقیر ته څه تکلیف دی. نوکرانو بیا د محل غیر چاپیره وکتل خو څوک هم میلاو نه شو او واپس رالو. سلطان ته یې وویل چې بادشاه سلامت د محل غیر چاپیره هیڅ څوک هم نشته. په دې سلطان ډیر زیات غوسه شو او په خپله یې تفتیش شروع کړو. سلطان ډیر زیات وګرځېدو خو هیڅ څوک ورته هم میلاو نه شو. آخر کې نظر په یو جومات پرېوته چې لاړو نه هلته یو غریب په ځمکه پروت دی. سلطان محمود غزنوي د غریب خواله لاړو او غریب دا فریاد کوو چې که د سلطان دروازه بنده نو رحمان دروازه خو کولاو ده کنه، او که سلطان اوده دی نو رحمان خو نه اوده کېږي کنه. ای الله ته زما د دې بلا نه خلاصي وکړي او ته ماله د دې بلا نه امان راکړي، زه د دې بلا نه ډېر زیات تنګ شوم. سلطان محمود غزنوي ورته وویل چې ته ولې زما شکایت کې، زه خو ټوله شپه ستا په تلاش کې وګرځېدم او ته راته وس میلاو شوې. تا ته څه مسله ده ما ته ووایه چې زه ستا مسله په دې ټیم حل کړم. هغې غریب ورته وویل چې بادشاه سلامت ستا په درباریانو کې څوک دی ماله یې نوم نه راځي، خو هغه زما خوب حرام کړلی راځي او زما د کور خواته کینی او زما د بیبي د عزت د لوټ کولو کوشش کوي او ټوله شپه زما د کور نه بهر ناسي. سلطان محمود غزنوي ورته وویل چې زه چې ځو چې دا هغه علاج وکړو. هغه غریب ورته وویل چې اوس خو نشته خو چې کله هم راغی نه زه به ستا دربار ته درشم. سلطان محمود غزنوي خپلو نوکرانو ته وویل چې کله هم دا سړی راشي د دې سړي شکل وپېژنئ، چې کله هم دا سړی محل ته راشي نو که زه اوده ومومه خو دی ډایرکټ ما ته راپرېږدئ. ټیک 2 شپې پس هغه غریب بیا راغی او چې نوکرانو ولیدو نو سیده یې سلطان ته ولېږو. سلطان ورسره فوراً پخپله روان شو. چې کله ورسېدو نو هغه خبیث د کور نه بهر په یو ګوټ کې ناست و. سلطان ورله په توره سر د تنې نه جدا کړو او بیا یې هغه کور والا ته وویل چې که د خوراک در سره سوي نو راوړه. هغه غریب ورله سړې ډوډۍ راوړې. دوستانو سلطان محمود غزنوي چې کله روټۍ وخوړه نه د هغې نه پس یې 2 رکعته نفل وکړو او د تلو نه مخکې د هغې غریب نه معافي وغوښته چې ما معاف که ما تعالی د روټۍ تکلیف درکو، خو کله هم چې زه ستا د تکلیف نه خبر شویم نه د هغه ورځې نه پس ما په ځان باندې هر قسم رزق حرام کړلی او د هغې نه پس ما هیڅ هم نه دي خوړلي، نو زه ډېر زیات وږی شوی یم او 2 رکعته نفل مې ځکه وکړو چې زما دا سوچ و چې ما وی چې دا د درباریانو کې هیڅوک هم نشي کېدی، ولې چې هغو ته زما د بادشاهت پته ده، خو دا ضرور زما په زامنو کې به څوک وي. نو چې کله هم ما د دې کس شکل ولیده نو هغه زما زوی نه و، زه اصل کې د خپل زوی د قتل لپاره راغلی وم او ځکه ما ستا سره خپل زامن راونه لیږل، زه په خپله باندې رالم د دې کس د قتل لپاره. نو چې کله هم ما د دې کس شکل ولیده نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا خو زما زوی نه دی. دوستانو دا و د مسلمانانو بادشاهانو انصاف، چې کله به خبر شو چې غریب یا فقیر په تکلیف کې دی نو در هغې پورې به په خپله په تکلیف کو چې تر څو پورې به غریب یا فقیر ته انصاف نه ورکړی. الله دې په موږ ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي. الله تعالی دې لاول موږ ټول مسلمانان صحیح کړي او الله تعالی دې موږ له دغه شان بادشاهان راکړي. آمین ثم آمین. په دې امید سره چې ویډیو به ستاسو ضرور خوښه شوي، ویډیو د خپلو دوستانو سره لازم شیر کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. شکریه.